السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې یوه داسې خوندوره طریقه درته ښایم چې څنګه کولی شو د یوه سیمکارت څخه بل سیمکارت ته پیسې ولیږو. زیاتره هیوادوال د داسې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او نشي کولی د یوه سیمکارت څخه بل سیمکارت ته پیسې ولیږي. او تاسو کولی شئ د MTN څخه MTN ته، د اتصالات څخه اتصالات ته، د روشان څخه روشان ته، د افغان بیسین څخه افغان بیسین ته، او که تاسو غواړئ هر شبکې ته پیسې ولیږئ بغیر د اپلیکیشن څخه، نو د دې لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. نور مو وخت نه نیسم، زه د ویډیو په طرف. نو لومړی غواړو چې د یوه MTN سیمکارت څخه بل MTN سیمکارت ته پیسې ولیږو. د دې لپاره به تاسو خپل موبایل فون ته راشئ. کله چې موبایل فون ته راغلئ نو دلته به ورته ولیکئ ستوری 996، بیا به هم ورته ستوری ولیکئ، بیا به هم ورته 2 ولیکئ، بیا به ورته ستوری ولیکئ، بیا به هغه پیسو مقدار ورته ولیکئ او څومره پیسې تاسو غواړئ چې MTN سیمکارت ته ولیږئ. زه مثلا غواړم چې 50 پیسې ورته ولیږم، نو 50 پیسې به ورته ولیکئ، بیا به هم ستوری ورته ولیکئ. کله مو چې ستوری ورته ولیکلو بیا به هغه نمبر ورته ووایئ کوم نمبر ته تاسو غواړئ چې پیسې ولیږئ. مطلب زه یو نمبر دلته ورکوم، دا نمبر ما ورکړ، غواړم چې دې نمبر ته زه پیسې ولیږم. نو دا کله چې نمبر ورکړو نو وروسته کې به هیش ورکړئ. کله مو چې هیش ورکړ نو دغه پیسې به د هغې نمبر ته سینډ شي. نو دا نمبر ما ورته ولیکلو، که چېرته غواړئ تاسو پیسې ورته ولیږئ دا پیسې ورته سینډ کولی شئ. نو لومړی ستوری 996، بیا ستوری، بیا 2، بیا ستوری، بیا پیسو مقدار غواړئ څومره پیسې ورته سینډ کړئ، بیا ستوری او بیا نمبر ورته ووهئ او په خیر کې هیش ورکړئ. نو تاسو کولی شئ چې د MTN څخه MTN ته پیسې ولیږئ. چېرته غواړئ تاسو د اتصالات څخه اتصالات ته پیسې ولیږئ، د دې لپاره به تاسو خپل فون ته راشئ. کله چې فون ته راغلئ دلته به ستوری 125 ورته ولیکئ. زه ورته ستوری 125 لیکم، بیا به ورته ستوری ووهئ. کله مو چې ستوری ووهلو اتصالات شمېره به ورته ووهئ. زه مطلب یوه شماره ورته وهم، هره شماره تاسو غواړئ چې پیسې ورته ولیږئ هغه شماره به ورته ووهئ. زه مطلب ورته یوه دا شماره وهم، زه ورته دا شمېره وهم. دا شماره چې کله تاسو هره شماره تاسو غواړئ چې پیسې ورته ولیږئ هغه شماره به ووهئ. نو دا نمبر ما ووهلو، وروسته بیا ستوری ورکړئ. کله مو چې ستوری ورکړو نو هر مقدار چې تاسو غواړئ چې پیسې ورته ولیږئ نو پیسې اندازه به ورکړئ. کله مو چې پیسې اندازه ورکړله نو بیا به وروسته هیش یعنې زینه به ووهئ. کله مو چې زینه ووهله نو د دې په سره کولی شئ چې د اتصالات څخه اتصالات ته پیسې ولیږئ. او که چېرته غواړئ تاسو د روشان څخه روشان ته پیسې ولیږئ، دې لپاره به تاسو ستوری ووهئ، 1 2 3 به ووایئ، یعنې 130 به ووایئ، بیا به ستوری ووهئ. کله مو چې ستوری ووهلو هغه په نمبر به ورته ووایئ، مثلا کوم نمبر ته تاسو غواړئ چې پیسې ولیږئ. زه ورته مثلا دا نمبر انتخاب کوم. کله چې دا نمبر ما انتخاب کړ نو څخه وروسته به ستوری ووهئ. کله مو چې ستوری ووهلو نو هغه پیسې مقدار به ورته انتخاب کړئ. زه مثلا دا غواړم دا پیسې ورته انتخاب کوم. دې څخه وروسته بیا هیش یعنې زینه به ووهئ او په اوکې باندې به کلیک کړئ نو دا پیسې به هغې ته انتقال شي. او که تاسو غواړئ چې د سالان څخه سالان ته پیسې ولیږئ، د دې لپاره به تاسو خپل فون ته راشئ. کله چې فون ته راغئ د ستوری به ورته ولیکئ. کله مو چې ستوری ورته ولیکلو ستوری 241 به ورته ولیکئ، 241 زه ورته لیکم، بیا به هم ستوری ورته ولیکئ. کله مو چې ستوری ورته ولیکلو ورته ووهئ چې کوم نمبر تاسو غواړئ چې پیسې ولیږئ. زه مطلب ورته غواړم چې دې نمبر ته پیسې ولیږم. د مثال په ډول زه دې نمبر ته غواړم چې پیسې ولیږم، نو هغه نمبر به تاسو ورته ووهئ. کله مو چې نمبر ووهلو بیا به ستوری ووهئ. کله مو چې ستوری ووهلو هېڅ څخه وروسته بیا د پیسو مقدار به ورکړئ. زه غواړم چې د مثال په ډول دا پیسې هغې ته ولیږم، وروسته بیا هیش ورکړئ، یعنې هیش دا لمحه به تاسو ووهئ. کله مو چې هیش ووهله نو تاسو کولی شئ چې د سلام څخه سلام ته پیسې ولیږئ.